كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ډیرو محترم ورونو، د ایمان په شعبو کې یوه شعبه دا ده چې مؤمن او مسلمان باید خپل زړه له حسد او د کینې نه بالکل صفا کړي. نو من شعب الایمان ترک الحسد والحقد والغل. مؤمن باید خپل زړه د حسد، د کینې او د بغض وغیره نه بالکل صفا کړي، ځکه دا داسې بد صفتونه دي چې دا کله د یو انسان په زړه کې راشي نو د خپله زندګي هم تباه کیږي، ځکه چې دا همیشه خفه وي. ځکه د الله سبحانه وتعالی فضل او رحم ډیر زیات دی، په خپلو بندګانو باندې فضل او رحم کوي او دا ورباندې خفه کیږي. نو دا همیشه په سخته زندګۍ کې د ده ژوند تیریږي او صرف دا ضرر تر ده پورې محدوده نه وي. دا حسد چې دی او دا کینه، بغض وغیره چې ده، د دې د وجې نه د مسلمانانو اجتماع خرابېږي، د دې د وجې نه مجتمع فاسدېږي، د دې د وجې نه خفګانونه راځي، د دې د وجې نه ډېر مصیبتونه او مشکلات راځي. او دا معروفه خبره ده. د دې د وجې نه اسلام دا لحاظ ډېر کړی دی او دا لارښوونه موږ ته کړې چې موږ باید خپل زړونه د حسد، د کینې، د بغض نه پاک وساتو او د مؤمن باید ښکلی زړه وي چې چا باندې الله سبحانه وتعالی یو احسان کوي دا ورباندې خوشحالیږي او د ده په زړه کې حسد او کینه نه وي. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ومن شر حاسد اذا حسد، او زه پناه غواړم د شر د حسدګر نه کله چې حسد راښکاره کړي، ځکه چې حسد کله د یو حسدګر په زړه کې دننه وي، خپله پې ځورېږي، خپله ورته تکلیف وي، خو بل چاته پکې مشکل نه وي. خو چې کله دا حسد بار ته راوځي نو دا به چغلخوري هم شروع کړي او د دې کس په خلاف باندې تحریکونه هم شروع کړي او ډېر نقصانات د دې نه جوړ شي. نو د دې د وجې نه د حسد نه ځان ساتل پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. ای مسلمانانو، تاسو یو بل ته مه کوئ، تاسو د یو بل سره حسد مه کوئ، تاسو د یو بل سره بغض مه کوئ، بلکې وكونوا عباد الله اخوانا. تاسو ای د الله بندگانو، تاسو ورونه شئ، ځکه انما المؤمنون اخوة، ټول مؤمنان سره ورونه دي. نو ورور باید ولې د بل ورور سره حسد وکړي؟ نو زما محترم ورونو، د حسد، کینې او د بغض نه خپل زړونه صفا کول پکار دي، د دې د وجې نه چې بهترینه زندګي انسان تیره کړي. د چا په زړه کې چې حسد نه وي هغه ډېر ښکلی ژوند تیروي، او د چا په زړه کې چې حسد وي هغه همیشه د هغه سره په مصیبت وي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو د زړونو نه حسد، کینه او بغض وباسي. والسلام علیکم ورحمة الله